په خیرونه لکه د نورو ژبو جرمنۍ ژبه کې هم داسې لغتونه شته چې د یوې معنا پر ځای دوه یا څو معناوې لري. ځینې خو بیخي کټ مټ له ارټیکل سره هم یو شکل وي، خو د ځینو لغتونو ارټیکلونه توپیر لري. لازمه ده چې دا لغتونه هم وپیژنو. درس جالب دی. وی څاره که تاسو دا ډول لغت پیژنئ کومنټ کړئ. او هو د پښتو ورځ مو هم نیکمرغه. په فضا کې د عبدالاحد مومند، په نړیوالو میدانو د راشد خان او په تور او قلم کې د خوشحال خان ژبه. لوستو ته مناسبه ده چې پښتنو او مور ژبې پښتو ته په هر ډګر کې کار وکړي. ښه خبره مو د جرمنۍ ژبې د یو شان لغتونو کوله چې لیکل کېږي یو شان او معناوې دوه یا څو وی لري. مهم هغه یې دې ویډیو کې راټولو. راځئ چې پیل کړو. بانک بانک دی بانک بانک یا بانک دی بانک د ناستې لویه څوکۍ لکه په پارکونو او یا همدارنګه په انتظار خونو کې چې وي. دی بانک شلانګه شلانګه دی شلانګه مار دی شلانګه قطار یا لین دی شلانګه پونه پونه داس پونه ټټو یا هغه اس چې ټیټ قد لري. دیا پونی پیکې یا کاکل. لایټا لایټا دی لایټا زینا. دیا لایټا رهبر. ډیکا ډیکا دی ډیکا چت. دی ډیکا کمپل. شټویا شټویا داس شټویا د موټر شټرنګ یا ګاډۍ. دی شټویا مالیه. بلټ بلټ داس بلټ صفحه یا مخ. داس بلټ پاړه لکه د ونې پاړه. بلومه بلومه دی بلومه ګل. دی بلومه د سوی لکۍ. بیکن بیکن داس بیکن د لګنې خاصري هډوکې. داس بیکن د لامبو ډنډ. ایسن ایسن داس ایسن خواړه. داس ایسن خوراک کول. تاو تاو داس تاو د کښتۍ رسۍ. دیا تاو پرخه یا شبنم. بارت بارت دیا بارت ګیره. دیا بارت
د کیلي ژی. هان هان دیه هان. چرګ. دیه هان د اوبو نل قید یا هغه تاویدونکې برخه د اوبو د نل چې اوبه پرې بندېږي او ویله کېږي. توه توه داس توه. ګول. داس توه. دروازه. تافل تافل دی تافل د لوست تخته یا توره تخته. دی تافل د خوړنځي د میز تخته یا هغه تخته چې خواړه پرې ایښودل کېږي. له هپی لایف سره له ژونده خوند واخلئ.